تا چې هیروم پاکې وختونه لګي زړه چې تا نه صبرم پاکې وختونه لګي جانان تا ما چې ته یاد کړلې دنیا مې ټوله هېره کړله ما چې ته یاد کړلې دنیا مې ټوله هېره کړله اوس چې دنیا را یادوم پاکې وختونه لګي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو فاروق جان حسین یم. یو ځل بیا کوم ملګرو چې د شهباز غوښتنه کړې نو شهباز خان سخت کال بیا موږ له په لاس راغلی خو ماشاءالله لکه د مړس په شان شهباز صرف په غنمو کې ملاویږي او په غرمه کې په لاس باندې راځي. بیا هم شهباز خان دیوانه سړی دی. الله دې خوشحاله ساتي ژوندی دې ساتي. دی وایي چې مسافر ته څه ویل غواړم. تاسو ویل شهباز خان مسافرو ته څه ویل دوی ته د اختر مبارکي ووایه که نه دوا مو ته وکړه اختر مبارکي چې لکه کوم مسافر د خپل کور نه کوم ځای نه بار دی الله دې صحیح سلامت خپل مور او پلار ژوندي راولي که پیسې راوړي راځي وویل نو راځي ډېره د کار خبره مور پلار یې وایي چې وایي سړی ماله جمدی راغی. بلکل یار ښکلې خبره. او شهبازه مرګ ستا خوښ دی که نه؟ نه لکه دا سړی ورکوي یاره بلکل یار داسې چې سړی مړ شي نو لږ ډېر ښه خبل پکار یې که نه یاره که چې مړ شي که لږې ښخې خو لږې ښخې او په شکال اوبې وړي جوور ښه دی. کله صحیح ده شهبازه بیا به څه د خیره سره مجروحه ته ورته سر کېږده دی به چې کوم دی زه شروع واچوې ها یو روبایي راسته زما سورې دغه هم څه د اختر ورته نوی غزل وایي او که نه یو نوی غزل ګوره شهباز خانه د سره شروع که زه دی بر سره وایي ها ځه زما سره کالی مړی زه یو څو ټپې مخکې دی که کنه په دې منځ کې به ور ټپې مړی یاره دغه غزل شروع بلکل چې کوم سیټ ته ته تابع کړې راځه ډېر به بار نه وځي. بېلتون مې د زړه سر لا ګزارونه ورکوي لا د مالګې ټکورونه ورکوي بېلتون مې د زړه سر لا ګزارونه ورکوي غمازله د مالګې ټکورونه ورکوي غمازله د مالګې ټکورونه ورکوي ملګرو چې شهید شي مرتبه دومره لري ملګرو چې شهید شي مرتبه دومره لري و ملګرو چې شهید شي مرتبه دومره لري نو غلاف د پاره پیغلې خپل شالونه ورکوي غمازله د مالګې ټکورونه ورکوي بېلتون مې د زړه سر لا ګزارونه ورکوي غمازله د مالګې ټکورونه ورکوي غمازله د مالګې ټکورونه ورکوي و دا خلک وایي اختر دی ولې زه ترې خبر نه یم دا خلک وایي اختر دی ولې زه ترې خبر نه یم نو اختر کې خلک یو بل لاسونه ورکوي غمازله د مالګې ټکورونه ورکوي بېلتون مې د زړه سر لا ګزارونه ورکوي غمازله د مالګې ټکورونه ورکوي غمازله د مالګې ټکورونه ورکوي و چې ننګ او پتې نه وي داسې خلکو باندې شهبازه چې ننګ او غیرتي نه وي داسې خلکو باندې چې ننګ او پتې نه وي داسې خلکو باندې نو وطن او په جانان خلک سرونه ورکوي غمازله د مالګې ټکورونه ورکوي. ورګه دې کې یو خړې پاتې ده ملګرو زما سور خپل جانان پکاړولي ځکه مې د کلي ماشومان پکاڼولي مرګرو زما سورې خپل جانان پکاڼولي مجنون باندې وچاري د لیلا د لاسه شوي مجنون باندې وچاري د لیلا د لاسه شوي
دا څنګه مسلمان دی مسلمان پکاڼو ولي و دا څنګه مسلمان دی مسلمان دا ځکه مې د کلي ماشومان پکاڼو ولي دا ځکه مې د کلي ماشومان په کاڼو ولي مرګرو زما سور خپل جانان پکاڼو ولي و ملګرو زما سور خپل جانان په کاڼو ولي کافر د بل کافر په زورولو خفه کیږي کافر د بل کافر په زورولو خفه کیږي دا څنګه مسلمان دی مسلمان پکاڼو ولي واخله انعام دی دا څنګه مسلمان دی مسلمان پکاڼو ولي دا څنګه مې د کلي ماشومان پکاڼو ولي مرګرو زما سور خپل جانان پکاڼو ولي و ملګرو زما سور خپل جانان پکاڼو ولي سمسار کر رقیبان چې د جانان کوڅه کې ګرځي سمسار کو رقیبان کو د جانان کوڅه کې ګرځي و سنسار کر رقیبان چې د جانان کوڅه کې ګرځي سنسار کر رقیبان چې د جانان کوڅه کې ګرځي ټړنګ ډنګ 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 نو سب درا خلق مینا کې شیطانان پکاڼو ولي و سب درا خلق مینا کی شیطانان پکاڼو دا ځکه مې د کلي ماشومان پکاڼو ولي دا ځکه مې د کلي ماشومان پکاڼو ولي مرګرو زما سور خپل جانان پکاڼو ولي و ملګرو زما سور خپل جانان پکاڼو ولي